یاره ویم پچاسیه وایي ما ویم دا زړه مې وچاوله که نه خو میټر نشته دا پرېږده بله وره څه دا ریکارډ یې که نه چې دا تا له ټسټر استاد چا نوم ایښی دی خو د خدای ظالمه ویم زمونږ په کلي کې زلمی نو مله خو چې کونډې مې څنګه واچولې که نه بس ټول خلک راغونډ شو وایي نن نه پس په ته زلمی نو هغه چې وابدې والا اغوستي اوس پورې پکې لکه شین جټ وې 30 کاله مې وشو 30 کاله راځه دا لکه خو لاینمین ته لنډمین وې راځه یا خدای داسې دي ابوشه شنه خوا یو راشه یې خوا راشه سړیا ستاسو نوم دی زما نوم راجا او د ده د باجا دا ولې راجا او باجا دا باجا ورته ولې وایي زما ورور چې کله وشو او نو اواز یې وکړ ښه نو څه اواز یې وکړو اواز یې وکړ وایي د نر بچیا بس په رښتیا هم ریکارډي باجا ښکاري خو دا ریکارډ نن نه به تاسو نوم چینج شو ښه انجم مصبر راجا یم راجا خره راجا او باجا بډوانه باجا زما راجا دی یا الله زما دې په توبو باندې توبوي نو لکه وابډېټ او داسې نمونې رالې ته وډا ټسټر استاد راجا او باجا نو لکه دا ریکارډ یې که نه چې دا مو اوس وابډه کې نوې نوې چې اخیستي ما د پټه پټه رشوت او ډوډۍ غوسه کې دا ریکارډ یې که نه ټرانسفارمر نه وي غون ټرانسفارمر ته به دننه ننوځي او هغې نه به تیل راکاږي ښه بلکل په دې پیکو باندې تابعدار شم زه تابعدار یم او بس دا زمونږ په کار راځي اسیم نادم صاحب خو مونږ سره سالار هغه له رنګ ورکوم چې راځي صحیح ده که نه ځئ تاسو دا ریکارډ وکړئ که نه چې هغلته هغه یو څو میټرې دي هغه چیک کړه که ورشه شابه شابه راجا او باجا یاره ویم ظالمه ګوته یې وسوکړه پچاسیه ما خو یې کو زه ټسټر یم خو ته په رښتیا 85 منه که نه ګوره ته خو ټول عمر د بې تعلیمه سړی یې خو بس اوس قدرت ته ګوره ټیم پکې هغې تېراده خیر دی نور خو مونږ له ټقې راځي یا د خدای ظالمه نو هغه وخت کې څوک و 30 کاله مخکې چې للمیني کوله راځه راځه بېغم هوښیارې نه راځه باجا میټر څه شو میټر یې وړی دی چا وړی دی مخامخ کور والا وړی دی مخامخ وړی دی دا د سیدو والا اسلامي اسلامي څه دی لکه چیغې مې جوړې کړي دي دی خوا راشه څه مسله ده مسله دا ده چې میټر څه شو میټر مې کورې ښودلی ولې شاوه میټر وباسه نو د خدای نیکبخته بیا راغلی یم ستاسو د لحاظه خو یم د پرجونو نه غوښې مونږ ډېران ته وغورځولي بچي مې لاله تبه او برباد کړه ته بیا نه میټر تپوس کې ولې میټر به زه تپوس نه کوم څه نو ته څه کولی شي ها راوړه هلکه غړاک دی خوا راوړه ته اوس په دې نیخ کې پرېږده مرې او ته څه ته یا خدایا پاکه په شکل چینجي ته ګوره را دې خوا دا بیګ ته ونیسه ونیسه دا بیګ څه کوې تاسو سره راغلی دا چیرې څه دي نو د میټر تپوس کوي نو ما کر خو یم د بجلی د رقم نه لګي نو ته بیا میټر پسې دا خدای ته منو په تا خو 100,000 روپۍ جمع شوي پیسې خو ورکړه که نه ټوله ډېر غلط کار دی که په سرکاري انسان باندې دې لاس اوچت کړی دی دا سرکاري کسان دي زما د سر ګلونه دي خو دی خو وګوره ته د بجلی درک نه لګي او دی بیا هم د میټر تپوس کوي یاره نو څوک اوس تا ته دې کې ډیم جوړ کړو مونږه دا خو زمونږ وخت کې نه دی زمونږ خو ډېره ډیوټي ده ښه ستا ډیوټي ده تا د 100,000 روپو خبره وکړه نو چې ته د 100,000 روپو تپوس کې نو پرې 2 میاشتې کې ستاسو د سرونو کې مازغه دي او کوخړان شوي پکې اوسه پورې لا باندې پرېږده زه تا ته لیما چې مو بس ته غلي ودرېږه ته تاسو سره خپل قانوني کار کوم کلي راپسې راغونډوم ما د پرې 2 میاشتې کې یو ټک بجلي راغلی ده ولې بجلي نشته وی بجلي نشته نو دا د کار یې مونږ سره چې کوم ټسټر دی دا اکثر خراب وي که نه دا ټسټر استاد دی هلکه داسې کار دی که نه تاسو جوړ د ما سانې خیال دی په خبره نه پوهېږئ که نه په خبره خو موږ پوهېږو خو په خبره پوهېږو خو ګوره پر ورولۍ باندې بس بیا خیر دی راوکړو راوغلو بس راجا او باجا تښتېږي باجا که یم همدې ځل یې تړو ویم تړو یې نه دوی ته زما د طاقت پته نه لګي راځه ورپسې ټولې میټرې کولې کړي دي ښه ټسټره راځه پچاسیه ورګه صدر صاحب هغه د دوانه دي رشوت یې چیلي اداني نیکا بمدانه تو تاسو رشوت لري هغه هم زما پیدا کړه د خدای ظالمه د څه رشوت 50 روپۍ ورکړي 85
خبره ختمه ولې 500 ورکوم 2500 روپیا میاشتې دي ضروري دی ها 2.5 روپۍ دا ده که نه دا داسې ټسټر سره خبره را ده چې دې کې ما تا له خیر سلګونې درکړې مو خو خطي لږې زیاتې کړي دي که نه نو مخکې 85 و اوس مې خیر لږې زیاتې کړي ها صدر صاحب بس لږه ګزاره ستا وکړه که نه موږ خدمتګار یو مزاره نشته ویم زما یو خبره او دویم دا ګزاره کوه او لکه دا خو هغه جټي بدماش دی هغه مونې ټپه ټکته باندې لامبې کړه ویم چپه زما صرف ویشتلو سره کار دی او لامبول یې ستاسو کار دی زما یو خبره او دویم دا یاره یم که دې خوښې که نه یو وار نسوار واچوم پس د مرګه بیا پته نه لګي نسوارو سره نه پرېږدم یا لکه غوږ نه باسې ویمه دا راته ووایې چې هغه هر څه به خپل کار کوي خو بلونه راپسې 10 او 12000 روپیا راځي د دې څوک دا د کار وروره که نه هغه د مونږ کار نه دی دا ستاسو کلي ناظم نه دی هغه د بوډۍ ته ورشي بلونه به ځان ته یوسي هغه به بیا هلته ورکړه ټیک ده ویم موږ خو به ناظم له ورشو ناظم به اول زمونږ کوڅې ډبولې اوس خو یې ناظم پته نه لګي چې ته ورپسې لاړ شو موږ ویم په کور کې به ناست وي ورشه په درې کسان سره بوځي کوم کسان پسې بلونه زیات راغلي ځان سره یې بوځه او هسې د اوټونو ټیم نه ده ورشه صحیح ده ورشه ناظم له ورشه ځه پچ هلیا مخکې راشه هلیا الله یو بخ هلیا ګزاره کوه دا خو د ټوټو والا ټماټر ده نه ګیرېږه ټماټر کړی دی دوی د بوباټې باندې مونږ یې رولو فقط کې مې ټوټو راغستې مله چې تختو بچان دا واورې ته ګورې لکه پکولې ته کو وای هغه په منډه کې پوتین په منډه ورته ماته وټه کې کا یا الله توبه را پرې وټه ټمبې لاندې میږي وټه هزارو کو نو تا پسو گزارو کو دته وګوره دا خدای ظالم ویم سې را کوس کړی دي کنه یا میټر یا ټرانسفارمر دوه مې راکوز کړي دي ها خلاصه نشته وای دا د 85 کنه چې له 100 روپۍ پیدا کړی او کو نه څنګه پیدا کې وړي ته وټه وره وای دا څوکته ناریم جاب کې سلام علیکم ګاډي سلام علیکم دا څوک دي دا نیمه کسان دي پټې شوي دي ها بجلو کی دي او پلاس هم د سره دی هغه پلاس نه دی ناظمه دا لاس دی ها دا خلاص دی خدا خو چوخه پلاس دی دا څه کې دا پوزه ده ها پوزه ده 10 نمبر چابي هم د سره ده ها یا نه ریب دا خبره چې خرچي نشته خرچي او دا کار چې کار روزګار به موږ پټو کو میټر نشته ټرانسفارمر نشته بجلی نشته او خټه جوړه پورې پکې هغه 85 نشته الا نشاتو د سوري لاندې خمزې موکړې چې ناسه ها الا یا ناظم صاحب په دې واده کې مخلوچ و ده کنه خدای ټیسټر نه پیشکش کم کنه دا به غټه مهرباني ها د ټیسټر نه پیشکش کوم زما خوړه غواړي کنه چې پمپرینټ دنه جوړ کما په بوتال له وطن رسینو دا والا څنګه ولی پیخي دې څنګه وکړي څه کې وای تا ناظم صاحب پیخي دې وکړي بیا پېمان دي کومې کړی خو مې اسی خپل لاله دا جی تاسو دوانو باندې بوزن دی راته ښکاري قدرتي را تاسو خیر دی حاجی سی والی ما ناظم صاحب خبر پیدا لا راته خو چې څه لار ته خان ټول ته خان داس بجلو وته دلال خام زما اوس بلدیاتی وټونه را روان دي الا دوکشم جی پیمان دوکشم جی خاموش ها نو زه غواړم چې پاشم ها د هغې لپاره پکار دی څه چې بجلي د واپډانه بند ټرانسفارمر یې خراب دی زما په حجره کې ټولې بکې دی د یو ټرانسفارمر په سر به در 10,000 روپۍ درکوم ویم یاره ناظم صاحب خو دا کار دې وکړه که نه پیمان باچاګان به م کې روپو سره به لوبې کوو اوس یې نه نښې منډو ویسته ای جنرال بچیا بالکل د پیسو سره به لوبې کوئ دا خو په زمانه ور مخکې شو همداسې کار دی که نه ته پوره نه یې چې دم اواز وکړو د خیر دی ماشوم دی ښه همداسې کار وکړه همداسې وختي چې ما ته نیغه ګورې حجرې ته به لاړ شې ورته یو ښکاري شپې دی او په شیمپو پاک ولمبې ښه خو وینې یې ریزه نو چې کله ټرانسفارمر یې حجره کې کېدی هله وایه که نه چپ کښېنه پیښې نو کار به څه وکړې څه به وکړو عوامو باندې به سخته راشي هغه به ما راوغواړي چې ما راوغواړي ته ماله به وټونه راکړه ټرانسفارمر به ټیک کوم
نو په دې کې به زما کل زه پاشم اله اړې ناریم صاحب خبرې ډېره سره یو که نه خو دروند خوږ سړی خو دا خولې تیاره 2 روپۍ واله لفافه ده غلی شه نه نه ګپ لګو خیر غلی شه خبرې ته غوږ کېدی نو چې ستاسو له کومې پیسې در کوم په هغې به ستاسو بچت راځي او زه به پاس شم نو د دواړو کار به کېږي هغه مخامخ ټرانسفارمر خراب دی هغه راوړه حجرې ته او زه ورځم په دې عوامو ښه ځه ورځه ځه بدرې پر کلي ټرانسفارمر یې بېګانه ټولې راکوچې وې اله موږ سره را چین کوپې هم نه ښه اشابه په دې راکوټو بس صحیح ده ځه ناظم صاحب الله دې مل شه وده اله ته کښېنه اله آجا واس چوکو نه 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 دا جی ګپ لګوي پیمان کوم کړی جی اله آجا ټرانسفارمر به راکوزو خو دا واسکټ ورته بدوم راځئ راځئ چې پوډو اله د ملک حالات خو ګډوډ دي د ملک حالات خو او د سوشل میډیا حالات خو د مایکون والا ګډوډ کړي دي اله السلام علیکم ناظم صاحب خدای پاک ته وعلیکم السلام ناظم صاحب څنګه ول کینه ناظم صاحب زمونږ بیل وګوره لګا ډېر زیات بیل لا پسې راغلی لګا موږ ډېر غریبي ده دا ته وګوره اله زوی ده چای زه د ګل رحمان زوی یم کنه اته چې ټول په شریکه پالټو کې رااله او موږ شپږ ورونو ټول تاسو له اور درکړی دی په خیر اله کینه ها دا ته ځان تاسو کې بلنګي ډېر راغلی زه را بوډي دیم کنه ها بټیا والا اله ځوانه تاسو مسله ده ناظم صاحب د غونډو یو مسله 1000 روپیا بیل راغلی شپږ سو دیاړي ده بچو له پیرزه کې اوسو کو بیلونه داخل کو غم مکوا ناظم صاحب زمونږ کار بوشي تاسو څه کار ناظم کار چې ناظم یم کنه همدا وابدا والي نه دي دا به زما د حجرې ته راتلل او د کټونو لنګې به یې راښکلې غټ افسران به او هر طرف دا واړه کوم افسران دي که نه په دوی مې پرشونه یمځل نو دا کار دی له پې کومه نو څه وکړو ورځو دفتر ته ورشو که نه راځئ مخکې شه دغه دفتر دی ښه ښه کې شرق ولګي اله څه کې من به سره ورغلي دا نه که نه ناظم صاحب مونږ هم ورنغلو یم حق د معیاري وختې دا افسران دي کوته له دا بیت د 10,000 نه په 6,000 ورواړي بیا به څه کوې اله صحیح ده چې تاسو ورشئ زه ورځم دلته ودرېږې ښه صحیح ده خبرې به نه کوې شور به نه کوې اله صحیح ده یا الله خیر السلام علیکم څوک ته اله زه ناظم یم جي ته ناظم یې او د کوم کلي د شپې د کلي اله یو خبره مې وره دا عادت ته نه دا زما ډېر بدي شي یو خبره دا ده کنه د دې ټول کلي دا غم چې کوم ما په خپل سره غشته وي اله نو دا کار کنه چې دا غم مې سره کوس کا کوم غم یاره جی نو په دې کې چې کوم بیلونه دي کنه هغه سره 15,000 دي 10,000 دي او ما دې خلکو ته ویلي دي ما یې زه دا هر څه کامول شم ځکه بلدیاتي وټونه را روان دي اله وردا چې دا کپتې چې زه ورته 2-3 روپۍ پرېږدم دا خلک وروره کونډې چې ډایرکټ نه جی زما کلیوال چې کنه یو پکې کونډه نشته اله یا ما تر دې خلکو ما یو خو دې ته وګوره دا اله نه دا خولې دې چپ کېږي بیا دا کار نه کوم خدای خدامه عادت دي جی نو دا کارم را باندې کو نه غټ احسان برا باندې اله را په دې به خونو باسي است بلا را باندې سار وخت راکه دی خو دا ولې چې خو دې خلکو ته لګ نصیحت وکړه ها په دې آرام او بو باندې چې کوم دې موس کې موز نه قبلېږي ها خاله اله ورا چپ چپ کې یو سپېړه دی ما خو دې ما خراب کړل دوم سر اله ورشي دا خو دې چپ کا کنه دا د ما ډېر بد لګي خدای پاک اوس نه کوم دا قدرتي سوق اله والا مونږ سره مونږ سره نیکه دي مونږ سره اله اورګه خزه بودی چپړاسي ته چې دا ما پس سلانجه درته نکړه دا مونږ سره دا والا انا اون دې دا وشه خپل کلیواله دروای دا په ما ډېر بد کې پس موږ شابه بس دا احسان درونه کوي چې په څه خدمتي کور کپړې مې د کنه مال را لګا اله باسا دې به کو نه باسا انا سپیرا دې وراشه اله دا خبره مې دا کولې چې کنه چې ګوره څه خدمت نه ماته وایا زویني یا سپیرا دې وراشه اله ناظم صاحب کار وشو کارونه دا کار وکنه چې څنګه وردن نشو بس خبره راته وکړه د خط دا وګوره
دا وایي کار یې وکړو حاجی یو خوشخبري بله ده اله څه نو داسې کار یې راته وي که نه وي ټرانسفارمر وي دې کلي ته یو بله مو لګوه ها وسلې درته شته او بیا ها داسې کار دی که نه وي اله اعلان چې کوم دی تیل به راوړې او په هغې خپلې وسلې پاته هغه تیل پرې بلتیا سری اله دې خوا راځئ دفتر مخه ده راځئ اله دا خبره چې دی ته کومه تاسو وې ویم ناظم صاحب دا دسخط یې رانه څنګه په اسانه وکړې اله یو خو ستا د اله نه تم شو څنګه یاره جي دا یې بل خبرې مې کولې یو داسې کار چې څنګه ورته شوم که نه په دفتر باندې ها وی دا خو ناظم صاحب وی اله او ډایرکټ یې خپله لاس راوړو ها نو چې خپې را چاپي کړي که نه الا وره په دفتر کې زما په خپو پرېوته او اوس هغوی ته وایي چې دې زما په خپو پرېوته یاره دغه ماته ډېر نه مقبولداره ښکاري نو ما ورته څه وي څه دی وی ما دا زما د کلیوالو کار دی او دا وکړه ها نو چې څنګه دا وکړه اله ها نو غوږه مې ونیو او چې راوتم او هسې مې راغوښته ها اله یو څه پیړه مې ووه خو زه خیر تا خو به ځان له تورسپل جوړ کړي دوی ته که نه اوس پرې زه خوښ شم راوړو پوهېږي نه ها نادم صاحب سپلی گزار شو د سپلی غزار نه شوم دا راځړوالي سپلی دي ما ته در نه وي دا دله در کومه خو ما ورته انکار وکړو بله م راوله الا وی بله سپلی م وله یاره دومره مقبولداره خو خدای په کومه چېرته لیدلو الا دا یې بله مړه کار وشو اله راځئ بس ناوخته دی اله اله دا ویډیو خو ساره خرابه ده اله صرف په ګرمو تالونو کې راځي او یخو کې نه راځي خدای پاکه چې د ناظم په کور کې بجلي نه وي بل به چا په هغې کې ورګه چې هغه 85 استاد ته رنګ وکړم 85 اله رنګ ورځي ښه اله هلو یا لکه ناظم یې برابر کړي خبره دا ده که نه د کور بجلي م خرابه شوې په ګرمو تالونو کې بجلي راځي اله نو دا کار وکړه چې راشې ښه اله ښه راځئ چې دا راشي په وخت چې دا کار وکړي ګرمي ده اله د خدای ظالمه دومره تیز روان یې که نه یم خپې مې ماتې شوې اله د ګرمۍ ته وګوره وعلیکم ناظم صاحب وعلیکم السلام اله راغلی او را خو نه خو چې اوبه خوند راغلی وبخور لرم ګرمي ده خولې یو شانتې بهېږي دا څه وی دا څه وی یو داسې کار دی بجلي خرابه ده په ګرمو کې چې کوم دی بجلي راځي ښه بجلي کوم دی را بجلي خو چې کوم دی هغه دی کې مین ځای لګېدلی دی ښه مینډې ښه نو راځئ اوټاجي بچو کو دستانی راځي چې کنه سړیا به خیر دستان یې کوم څه وي خیاطه مې خو ورته کوم ډېر د شرم بیماري ده ناظم صاحب دا اله داسي یا نه خلاص کار نه وشي دا داسې کار وکړه نه چې کله د اوټونو وخت ما باندې پرېشر و ښه نو دغه وخت چې کوم وخت کې رزلټ اورو او یو کورمان یخ اوبه راوړې او چې اومې څکلې نو اله دا راته ولګېد ښه نو اصل کې دا کار نه کنه ماشوم چې پیدا شي نو ممي ډېری وای کنه دا رو په ډایرکټ اله نه ټولو غلی شه داسې کار راځه مې تارونه راځي اله ناظم یم راځئ نو کې ناظم دغه نو څه په ورته ویلي اله ما دا ناظم داسي راځه داسې کار وکړه دا هغه بجلي چې په دې کې ګرمو کې بجلي راځي اله ښه ناظم صاحب یا خو ګرم دی دواړه وایي بجلي یادو نو داسې کار دا چک کې که په دې تالو کې ډبلې بجلي راځي او ټول هسې اوسېده اله بټي ګټه راسوي ته لاګي نه اوټاجي راشه ښه اله نه ته ماته ووایه که نه چې ته په اوس نه پوهېږي ما ته به پیږي اځم ټسټر سره به ټیکا خلو پیخي مګه وکړه یو خو دا غلطه شوه اله یو دانه دا به چې کومه ده ټیکا خاطی ټیکا اوه څه ګلاس وکړه دا دې بجلی ګرځې نه کړې ټسټر وسوالې نو من بدین شو بیا به د بل والم بجلی والم اله